چاته تاس پیسې درلې چاته ته راشن درکو خوراک سکا کې درکدله چې دا 200 په غریبانو باندې تقسیم کا فقراو له ورکا غریبستانه دی تاله درک یو مالدار سړی چې ورشدا تقسیم کا نو د الله نبی سوئی العامل علی الصدقه کم سړی چې عامل مقرر شي په صدقې تقسیمولو باندې بالحق په حق سره غوري دار چې نیمه تقسیم کې ونی جب کې کیږي اوس غټ مصیبت دا جوړ شوی کنه څوک پچا اعتماد هم نشي کولای پیسې سړی لور کې رات تقسیم کا غنی میزان جب کې کیږي نیمه تقسیم کی کله کله پیسې خېټه غونډه وغورځي هغه سړی خپل ثواب ملاو شوی دی دا تقسیم کون کې مجرم دی نو کم سړی چې هغه صدقه تقسیمي عامل له په صدقه باندې او په حق تقسیمي او مقصد به سره لوجه الله صرف د الله د مخ د پاره د الله د دیدار د پاره کل غازی فی سبیل الله حتی یرجع الی اهله دا پشان ته هغه jihad کوونکی او د غازی او د مجاهد دی چې jihad میدان کې مصروف دی څو پر چې کور پر نه راغلی در jihad په میدان کې حساب دی څومره عظیم ثواب دی خو چې تقسیم په صحیح طریقه وکړي ګوره چې تقسیم دی په صحیح طریقه نه کړنه ګوره بیا